شريف جانا شريف جان زه راغلم راپورته که سر دی ما ته ګوره شریف جانه ولې ظالمانو ما شریف جان څه کړي دي ولې م د ما شریف ووهه آخر تاسو زما له شریف جان څه غواړئ ستا شریف جان موږ ته هېڅ څه نشي راکولی خو ته باید موږ ته یو څه راکړې که دې په کار یې دا واخله موږ پرېږده د خدای دپاره د باغمانه باید د باغ څښتن وخوري نه بل څوک زه هم باید خپل باغمانه په خپله وخورم مطلب دا چې ستا شریف زما په مقابل کې بې احترامي وکړه او د هغه سزا باید چې وویني څانګې شریف جانه دلته یم شریف جانه سترګې دې خلاصې که زه در سره یم شریف جانه تر مرګه در سره یم شریف جانه زه در سره یم راپورته یې کړئ پورته پاڅېږئ اخر تاسو له موږ څه غواړئ ای خدای دوی ته وګوره ډېرې خبرې مه کوه پاڅېږئ جګ سئ حرکت وکئ پورته کئ بوځئ د خدای په لیاز پرې موږ ته د خدای په لیاز پرې وکړئ چې موږ ژوند وکړو
شیر محمده صاحب یوه ډله غلو 2 نفر له موټر نه ښکته کړي وو. موږ چې هر څه ولټول پته یې ونه لګېده او راپور مې یو ځوان راکړی و چې په همغه موټر کې و. ګوره باتوره، دغه وظیفه تا ته در سپارم. زر تر زره دغه ګروپ کشف کړئ. وای تړه لاسونه. وراره څه کوئ؟ د خدای په لیاس دومره ظلم مه کوئ. وراره دومره ظلم مه کوئ، د خدای په لیاس ولې داسې ظلم کوئ ظالمانو؟ څه وایه؟ وراره مه کوه، وراره مه کوه، مه کوه وراره، د خدای په لیاس مه کوه. زه څه وایم؟ بوزه د څا په غاړه ودروه. دواړه سترګې د خدای دپاره بچیانو قمندان صاحب، د خدای دپاره قمندان صاحب، قمندان صاحب، د خدای دپاره قمندان صاحب، اولاد لرم قمندان صاحب، ما په اولادو باندې رحم وکړه قمندان صاحب، قمندان صاحب، اولاد لرم قمندان صاحب. No! No! Mama, başlayın! Mama, başlayın! بیچاره مړ شو. او ته به هم مړ شې. نه د خدای روی ته وګوره، د خدای په لیاس تا د خپل په اولادو قسمي، د خدای په لیاس ما شریف جان له ما نه مه بېلوئ، ما شریف جان له ما نه مه بېلوئ. خدای ته وګوره،
بوزه اړ سروسه خدای پلیز ویني خدای پلیز چیرته بیایی ما شریف نه بیایی دا خدای پلیز لکه را مکه قمندان صاحب زولی و در توری سم دا خدای پلیز دا خدای پلیز ما شریف نه بیایی دا خدای پلیز مینه بیایی دا خدای پلیز خوشی بگی خوشی بگی شریف جانا چیز درنه بیایی شریفه ولکه دا بوزه ځای نه وایه ولکه لاسونه په زنځیر وتړه پیرهدار مو به یې ودروه ښه مخکې ځئ ځئ